زما قدرمنو مسلمانانو، الله پاک جل شانه دې موږ تاسو ته اول په دنیا او آخرت دواړو کې عافیت نصیب کړي. الله دې مو حفاظت وکړي د ستونزو، د مشکلاتو، د تکلیفو، د آفتو، د مصیبتو څخه، د دنیا هم او د آخرت هم، د ژوند او زندګۍ هم او د ژوند د زندګۍ نه مابعده د هغه په خپل فضل او خصوصي مهرباني او کرم او رحم باندې. خو اما لیکن که چېرته په دنیا کې پر یو انسان باندې تکلیف راځي، بیا خاص د الله پر بنده پر یو مسلمان باندې، نو دا دنیا تکلیفونه همیشني نه وي، د دنیا ژوند همیشنی نه دی. څه چې په دې دنیا کې دي دا خپل همیشنی، دنیا همیشنی نه ده، نو تکلیفونه به څه. خو اما لیکن دا تکلیفونه چې په انسان باندې په دنیا کې راځي، دا کله کله د انسان د رحم او د صفایي او د یو لوی درجې د حصول دپاره په دې کې د الله ډېر لوی لوی غټ غټ نعمتونه وي. دغه تکلیفونه د انسان د رابیداره کولو لپاره، د انسان د هغه آینده غټ خیر د نصیب کېدلو لپاره یو دروازه یي په انسان چې راخلاصېږي، یو غټ خیر. نو په دې وجه باندې صبر پکار دی او د الله رحمت ته په تمه کېدل پکار دي. که چېرته خدای ناکرده موږ تاسو په ستونزو او کړاوونو په یو تکلیف کې په یو مشکل کې وموږ ته ولوېدو، نو د الله رحم ته متظره باید واوسېږو. شیطان زیات وخت په دغه وخت کې د ستونزو د مشکلاتو په انسان د برید کې انسان مایوسه کوي، نایله کوي چې دلته د ډېرو انسانانو کور خراب شوی دی. رب العالمین دې زموږ ستاسو جایز ارمانونه، قرضونه، مشکلات، ستونزې، مریضۍ او خواشینۍ په خپل فضل او رحم او کرم او مهربانۍ باندې ټولې ختم کړي، حل دې کړي، فصل دې کړي. الله دې دا ټولې خلاصې کړي، الله دې له موږ تاسو څخه ایسته کړي. الله دې مې د دنیا او آخرت دواړو کامیابي نصیب کړي. پروردګار دې خپله رضا او راته جنت فردوس نصیب کړي د موږ تاسو ټولو، او الله دې مې د خپلو عذابو څخه وساتي، یا که د قبر یا که د محشر یا که د قیامت د ورځې د سختې ورځې د جهنم عذابونه. امین یا رب العالمین. او دا دعا ما د ځان او د تاسو او د هر مسلمان په حق کې کړې ده. تاسو هم پې امین ووایست او در بل مسلمانه پرې ورسوئ چې هر چا تر بل مسلمانه پرې ولېږله، الله پاک جل شانه دې اول دغه مسلمان په حق کې قبوله کړي، بیا د هغه د قریبانو، بیا د عامو